کوي یو بنا ورته راوځي که نه دا همالته مونږ مرکه وکړه اوس مونږ ته ته دې باره کې معلومات راکړي چې دغه اوس تاسو د ځنغوزۍ باندې څه کوئ چې د پکې ته ولې بد کوئ که نه دا د پکې ته دغه بد کوي چې دغه کیس دي دغه خراب دي دغه نه خرڅېږي نه را چې ورته بد کولو رختر وباسي هغه بیا چین ته لګي چین ته چې ولګي ورته خرڅوي دا داسې نه کابل ته درېیمې کابل نه په تیارو کې ورکه به صفای د ټایم تر سهار به ورته تېرېږي زه نه داسې کړنګي نه دي پوه شوې جګ نکتارینه یې په دا کې به ورته خېږي د ځنغوزۍ خپله ونې چې دي ښه دې ته داسې خپل چنګښې جوړ کړي لکه دا شیان ونه باندې به خېږي ښه پوه چې وخېږي نري د منډي نه وي ډېر خال تر مړم شوه دا به داسې ورشوي یو هغه مکمل منډه نه متوي سار کې به متوي ډېر په اساسي ډېر طبیعت پیش کوي که چېرې د یوه نس په بیړه ورکړه تم سي او مار خطره ده بل ستونزه ډېره بل ونه داسې ځای کې وي چې هغه ته بلکل ورختن امکان نشته چې ور وخېږي ډېر لږ نه سل په سله کې د مار خطره ده د جلغوزیو کاروبار یو پیچلی کار دی ځکه قیمتونه یې هم لوړ دي ځکه کله چې موږ د جلغوزیو اوارې ته راټیټوو ځنګلو ته پسې درومو په ځنګلو کې د 50 د شپېتو په شاوخوا کې کارګر په کار پاچوو داسې حوالې مرته جوړې کړي دي چې د جلغوزیو ونو څخه راش کوي او 15-16 نفر لاندې ورته کار کوي راټولوي په ډرمو کې په بوجیو کې اچوي یعنی یو نه وروسته موږ ساحې ته اوارې ساحې ته راوړو هلته هم یو پړاو لري چې څو کارګر 10 یا 15 کارګر په اچوو او د جلغوزۍ څخه صفه کوو دا تاسو چې کله د ونه نه راشګوئ دې ته مجبور یې چې ورپورته شئ که نه په هغه ځای کې به تکلیف خو به یې ډېر وي ځکه چې تکلیف لري ولې تکلیف نه لري ځکه د قیمتونه هم ځکه لوړ دي تکلیف هم لري او بل دا چې موږ چې دې ځای ته راوړو یعنی جلغوزي چې دی عموما څو پړاوونه لري یعنی هر پړاو یې سخت دی اول پړاو چې تاسو یې نه پیل وکړئ که نه چې اول پړاو ته څه ډول رسېدو ما مخکې هم وویل چې کله چې موږ ځنګل ته لاړ شو ځنګل کې د 500 په شاوخوا کې کارګر موږ سره شتون لري بعضې د 10 او د 15 په شاوخوا کې دغه د جلغوزۍ ونې ته ورخېږي او د ونې څخه په خپله آله چې د جلغوزۍ لپاره جوړه شوې ده په هغې څه په واسطه یې رسېږي لاندې هم د 10 او د 15 په شاوخوا کې کارګر ورته آماده وي چې دغه راټولې کړي او په ډرمو او په بوجیو کې واچوي تاسو چې د ځنګل نه راوړل دلته مارکیټ کې دلته بیا څه رقم سیستم دی دغه دلته معلومات یې ورکړي څه رقم تاسو دلته دا صفه کوئ که نه دغه د جلغوزیو کله چې موږ اول ساحې ته راوړو د جلغوزیو خرڅلاو په دوه ډوله دی یو دا چې په درباز باندې خرڅېږي درباز دا معنی چې غوټې په هوایي چاته ورکړي مثلا د موټرو د سوپرو په واسطه او بل دا چې دویم پړاو داسې دی چې موږ یې ساحې ته راټیټوو یعنی تشي کوو او د تشولو په خاطر موږ 10 یا 15 تنه کارګر اچوو چې دغه د جلغوزیو د څخه وسني او موږ د حاصلاتو د لاسته راوړو ډېره ښه ده